د افغانستان شهیدانو معلولینو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالمجید اخوند زابل ته د خپل سفر په لړ کې د اسلامي امارت د لیکو لغ مجاهدینو سره وکتل چې د جاګي مبارزې پر مهال یې د بدن غړي له لاسه ورکړي وو. مولوي عبدالمجید اخوند د خپلو خبرو په لړ کې وویل د امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري په خاصه لورینه د اسلامي امارت د لیکو لغ مجاهدینو ته پاملرنه کیږي چې د بدن 3 او یا هم 2 غړي له لاسه ورکړي وي. د په وینا تر دې وړاندې لغ مجاهدینو سره مرسته شوې چې جهادي مبارزه کې د بدن 3 غړي له لاسه ورکړي وو. ولې اوس هغه معلول مجاهدین یاد شول چې په دې سپېڅلې مبارزه کې 2 سترګې له لاسه ورکړي وي. د په خبر هرې کورنۍ یا هر معلول مجاهد ته 150,000 افغانۍ ورکړل شوې او د دوی د نورو حقوقو برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته کوي. دغه 4 میلیونه اوس دغه مفتي د شیخ زاده له طرفه دغه شوي دي راورسېدي. هغه د 2000 معلولین چې په هغه کې چې موږ انتخاب وکړي د 2000 کې په هر ولایت کې شته، نو هغه به بیا دغه څوک پکې انتخاب کړي چې هغه د 2 سترګې نه وي، 1.5 لک افغانۍ چې د دې د ورکړې مسؤلیت شیخ صاحب الله دې حفاظت وکړي د هغه د خوا څخه دغه کورنیو ته چې مخکې یا پر ځای پراته پنجان وه او د 3000 والا وه، نو اوس دا د 2000 لړۍ شروع. پر همدې حال د جهادي مبارزې یو شمېر معلول مجاهدینو د خوښۍ په څرګندولو سره وویل دوی تر اوسه هم نه دي هیر شوي په خپلو قربانیو چې د اسلامي نظام د برقرارۍ او هیواد ازادۍ لپاره یې ورکړي افتخار کوي. دې مجاهدینو زیاته کړه چې په کور کې اړتیاوې ډېرې او پر دې پیسو کولی شي د خپل ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کړي. هغوی وویل څومره چې یې وس وي د اسلامي نظام د بقا لپاره به کار کوي. دا ډېر ښه کار دی، ډېر دغه کار، ډېر خوشحاله یو، ډېر الحمدلله. اوس دغه رالی بالا به اوړه هم باندې واخلم، غوړي به هم باندې واخلم، چای او پلمېټ به هم باندې واخلم او مریضان به هم خدای پاک ګوندې دغه کې د محترم وزیر صاحب له خوا څخه موږ ته د شیخ صاحب له خوا څخه ځانګړې مرسته چې موږ ته راکول سوې وه د حاجي صاحب له خوا څخه موږ ته وسپارل شول. نو انشاءالله که خدای کولی زموږ د ټول کال یا د ټول ژمي ستونزې مو په حل کېږي. اسلامي امارت هر وخت هر ټیم موږ یاد ساتلي یو. موږ ډېر ځنې خوشحاله یو، ډېر یې موږ نازولي یو. کم یا موږ سترګې له لاسه ورکړې دي او موږ بیخي نه یو مایوسه، دونه ډېر خوشحاله یو. ځنې اسلامي امارت شیخ صاحب ټول موږ سره ډېر تکلیف کوي، موږ سره ډېره خواري کاږي. د معلول مجاهدینو سره دا مرسته پر داسې حال کیږي چې په کلني ډول د شهیدانو کورنیو لپاره د زابل په کچه بودیجه زیاته شوې او د دې برخې د لا ښه والي لپاره نور هم کوښښ روان دی.